1500 کارتنه تاریخ تیره کاراباو انرژي ونیول شوې. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د څارنې او پلټنې ټیمونو نن چهارشنبه د روان 1444 هجري قمري کال د رمضان د میاشتې په 14 نیټه شاوخوا 1500 کارتنه تاریخ تیره کاراباو انرژي نیولې دي. دغه تاریخ تیره انرژي له کندهار څخه کابل ته او له کابل څخه ننګرهار ته انتقال دي او په ډېرې ځیرکتیا سره په یوې لارې ډوله موټر کې ځای پر ځای کړل شوی وي چې د خوړو او درملو ملي ادارې د څارنې ټیمونو له لوري د کابل په کمپنۍ سیمه کې نیول شوي دي او د له منځه وړلو په موخه یې ادارې ته انتقال کړي دي. هغه کاراباو 1500 کارټنه چې 12,000 پیکه کېږي دا را انتقال کړل کمپنۍ ته. په کمپنۍ کې زه ورته منتظر وم. پرون ورځ بیا په همدغه ګاډۍ کې ځای پر ځای سوله، لاندې انرژانې ځای پر ځای سولې، سربیره نور توکي پر واچوله. تقریبا د 2022 د 28 تاریخ باندې همدغه انرژي اکسپایر کېږي. نو پرون مو ټینګ کړله، اوس مو د افغانستان د غذا او دوا عمومي ریاست ته راوستله. په ورته وخت کې د خوړو د خوندیتوب د برخې متخصصین وایي هغه خوراکي او مشروباتي مواد چې تاریخ یې تیر شي خپل خوراکي ارزښت له لاسه ورکوي او په استعمال سره یې خلک له ګڼو ناروغیو سره مخ کیږي. کله چې خوراکي توکي تاریخ تیر سي نو هغه زهري خاصیت لري او خپل اصلي کیفیت یعنی رنګ، بوی، خوند او غذایی ارزښت د لاسه ورکوي. همدارنګه تر ټولو مهم په تاریخ تیر خوراکي توکو کې بکټریا او فنګس په ډیر چټکۍ سره نمو کوي. نو کچېرې دا رقم خوراکي توکي د انسانانو لخوا مصرف سي د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي لکه تبه، اسهال، نسدردي او داسې نور. نو د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره په ډیر جدي توګه سره د تقلبي، تاریخ تیر او غیر مسون خواړه چې د انسان صحت ته ضرر رسوي مخه نیسي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي اداره تاریخ تیره مشروباتي مواد نیسي، بلکې تر دې وړاندې له 300 ټنونه زیات تاریخ تیره او بې کیفیته مشروبات نیولي او له منځه یې وړي دي.